سلام او وخت مو په خیر ګرانو او قدرمنو خوږو شاګردانو ستړي مشئ تاسو ته ښه راغلاست یم په دې هیله چې تاسو به هم روغ جوړ او صحتمند اوسئ. ګرانو خوږو ماشومانو لکه د تیر په څیر یو ځل بیا زه شازیه سیرز تاسو په درانه چوپړ کې زموږ تیر لوست کم لوستو تیر لوست اخلاقي جرأت که چیرې په تیر لوست باندې پوه شوي نه اوسېږئ نو کولی شئ زموږ تیره ویډیو تعقیب یا هم وګورئ. که چیرته په تیر لوست کې یا هم نوي لوست کې پوښتنه لرئ نو کولی شئ موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ. تختې ته ښه دقت شئ چې زموږ نننی ورځې لوست کوم لوست ده. مضمون د ژوند مهارتونه، موضوع نیک چلند، ټولګی دریم، لوست څلورم، پاڼه ومه او اتمه. ښه زده کوونکو نیک چلند یا ښه رفتار یا ښه چلند څه شی ده؟ د مثال په توګه رښتینولي، لورینه، همدارنګې درناوی، پر نورو باندې زړهسوی یا هم مهرباني او له نورو یا بې وزلو سره مرسته کول یا هم توان یعنی بې توانه خلکو سره څه شی دی مرسته کول څه شی ده؟ دا ټول زموږ او ستاسو رښتینولي ښکاره کوي او نیک چلند ښکاره کوي چې موږ باید نیک چلند وکړو. دا ټول د څه طریقې دي؟ د ښو کړنو بیلګې یا هم طریقې دي. نو کتابونه م راواخلئ چې په ګډه سره نوی لوست پیل کړو. څلورم لوست نیک چلند. موخه څه دی؟ نیک چلند یا هم ښه رفتار ده د چا سره؟ له نورو سره یا مقابل لوري سره. سمه ده؟ ووایاست. یوه پوښتنه ده، ځیر شئ ورته. ستاسې په نظر کومې کړنې او تګلارې ښې دي؟ په ورځني ژوند کې ډېر زیاتې تګلارې شته چې ام ښې تګلارې دي ام بدې تګلارې دي. موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې له ښې تګلارې څخه څه وکړو؟ استفاده وکړو او په خپل ځان باندې ښه تګلارې عملی هم تطبیق کړو. لکه نورو سره مرسته کول ده، د ناروغ پوښتنه کول ده، همدارنګې مور او پلار سره یا خپل کورنۍ سره ښه چلند ده، له دوستانو سره ښه چلند ده. دا ټول د ښې کړنې بیلګې دي. وګورئ او وایاست. تاسې هم وګورئ لاندې انځورونه هم ورباندې فکر وکړئ. لومړی انځور، مه نارامه کیږئ، تا سره لوبې کوم. تاسې وګورئ چې دلته یو هلک ده چې ده معیوبه ده او نور دوستان یا هم ملګري ورته څه ورکوي؟ تسلیت ورکوي چې ته نارامه کیږه، ما تا سره هم لوبې کوو. دا څه ده؟ دا نیک چلند ده له نورو سره. دوهم انځور، ګرانه ملګریه تا سره مرسته کوم. په دې انځور کې وګورئ چې بایسکل ده ویجاړ شوی ده او څه شی کوي؟ هغه ملګری راځي ورڅخه پوښتنه کوي چې ګرانه ملګریه تا سره مرسته وکړم، باید دلته مرسته ورسره وشي یا هم مرسته ورسره کوي. نو دا ټول چې دا ښه چلند ښه رفتار ده چې موږ باید له نورو سره اجرا کړو. دریم انځور، نیک چلند د مینې او اړیکې د ټینګېدو سبب کیږي. سمه ده؟ یو پلار ده خپل ماشومان ته مینه ورکوي یا څه شی ښه پالنه ورسره کوي، ښه رفتار ورسره کوي. دا ټول څه دي؟ دا ټول ښه چلند ده، ښه رفتار ده. ښه چلند یا هم ښه رفتار د چی سبب کیږي؟ د اړیکو د ټینګېدو سبب کیږي. څلورم انځور، موږ په دې حالت کې تا یوازې نه پرېږدو. یوه میرمنه ده چې ناروغه ده او پر ځمکه باندې ناسته ده او نورې ملګري څه کوي؟ دلته ورته تسلیت ورکوي چې موږ تا یوازې نه پرېږدو، یعنی باید د دوی سره مرسته وشي او روغتون ته یې ورسوي. سمه ده؟ ښه دوستان او ښه ملګري په بده ورځو کې هم پکارېږي او ښه چلند ډېرو سره کوي، ښه رفتار. نو هیله کوم تاسې هم کوشش وکوئ له نورو سره ښه چلند ولرئ. واورئ او وایاست. تاسې هم واورئ او هم ځواب یې کړئ. اوله پوښتنه، څه ډول چلند له موږ څخه ملګری خفه کوي؟ غلط چلند، خراب چلند، دا چې دی زموږ څخه دوستان خفه کوي. موږ همیشه باید په ځان باندې ښه چلند تطبیق کړو تر څو چې نور کسان یا نور وګړي زموږ څخه خوشحاله اوسي. دوهمه پوښتنه، ستاسې په نظر
ښه چلند څه اهمیت لري؟ ښه چلند یا ښه دوستي د ښه او ښه رفتارو اخلاقو عملي کول دا ټول چې دي د ښې دوستي پالنې لامل دی او زموږ اړیکې تر پایه پورې ساتي. زیر شئ. بل مخ وګورئ تاسو 8م مخ. رښتینولي، لورینه، درناوی، پر نورو زړهسوی او مرسته د ښو کړنو بیلګې دي. خپلو کې کار وکړئ. په ډلو کې د ښو کړنو په هکله خبرې وکړئ او څو بیلګې څرګندې کړئ او ووایاست چې له نورو سره ښه چلند د څه شي سبب کیږي. تاسې به په خپلو کورنیو سره یا هم له ټولګیوالو سره چیو کوئ، په خپلو کې کار وکوئ چې د ښو کړنو بیلګې څه شی دي او ښه کړنې یا هم ښه چلند څه ګټې یا هم څه اهمیت لري. ځواب ورکړئ. دا له تاسو څخه پوښتنه شوې چې تاسې باید ځواب ورکړئ. اوله پوښتنه: له خپلو ګاونډیانو سره څه ډول چلند کوئ؟ دوهمه پوښتنه: له نورو سره ښه چلند څه ګټه لري؟ کورنۍ دنده: د ښه چلند د اهمیت او ګټو په هکله څو کرښې ولیکئ. ګرانو خوږو ماشومانو، دا هم ستاسو کورنۍ دنده ده چې کورنۍ دنده مو په وخت سره اجرا کړئ او ماته په لاندې ایمیل کې راواستوئ. نو هیله کوم د نن ورځې په درس باندې پوه شوي اوسیږئ. زموږ نننی درس همدومره و. نو هیله کوم زموږ ویډیوګانې لایک او سبسکرایب کړئ تر څو چې نورې ویډیوګانې په اسانه ډول سره ترلاسه کړئ. زموږ درس یا لوست همدې ځای ته پای ته رسیږي. تر بیا مو ښه وخت او ښې چارې.